حاجي صاحب چې موږ ته خپل اصول سره ومنو بس بیا څنګه موږ ته پر بل باندې عملي دا ښکاري قسم د مجاهدینو باندې عملي کول کوي بس یا یوازې طرز العمل داسې دی چې د پلار سلا زوی نشي ګرځولی چې د پلار سلا زوی نشي ګرځولی د ورور سلا ورور نشي ګرځولی باید هغه شخص چې د چا په نامه دا کارت هغه ته باید پرچه ورکول شي هغه موټر چې شیشې د کمپنۍ نه تورې دي هغوی د یو جواز ورته واخلي او یا د داسې وکړي چې شیشې دې تبدیل کړي نه اوس به ملګري لرې کوي دا ولګېدې دو موټر شیشې ورته سپینې کوي نه اوس چې موږ لرې کوو سمه ده سبا زه هر ورځ زم راځم لرې کوم سبا دا وی بعد بخي دوی به لرې کو صحیح ده سبا بیا موږ په ټوله ساحه کې نشته یو ګوره دا د امرالمؤمنین شیخ صاحب حکم دی صحیح ده دو موټر به څومره وخت کېږي چې ته استفاده ترې کړې مولوي صاحب سبا لرې کوو نه دا ملګري به درته لرې کو صحیح ده په دو باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو دا تاریخ زښت ته ډېر وخت وتلی دی صحیح ده خو د تورې شو جوازونه چې موږ ورته توجیه کوو هر څوک کولی شي چې په شرایطو برابر کسان یې راشي د تورې شو د جواز لپاره مراجعه وکړي موږ هغو ته جوازونه ورکوو د افغان امنیتي ځواکونو د عملیات د تورو شیشو لرونکو موټرو په وړاندې دي هغه کسان چې په غیر قانوني ډول له تورو شیشو څخه ګټه د کورنۍ چارو وزارت د امنیتي چارو ستر معاونیت اړوند د جرمونو د کشف او په وړاندې د مبارزې عمومي ریاست د ډایاک عمومي مدیریت ټینګار کوي چې یوازې هغه کسان کولی شي د تورو شیشو موټر وګرځوي چې قانوني جواز ولري د ډایاک عمومي مدیریت د معلوماتو له مخې یوازې 23 سلنه د تورو شیشو موټر د یوه ځانګړي حکم پر بنسټ د فعالیت اجازه لري خو له دې سلنې څخه زیات موټر باید جواز ترلاسه کړي تورو شیشو جواز خو هم د امرالمؤمنین شیخ صاحب د 1519 غړي حکم په اساس باندې په هغه کې چې درېیمه ماده د دغه حکم نظامی او ملکی لیږدونکي وسایطو پر توري کې خو چې یعنی پردې د یو چې هغه کاغذ پلاستیک ورته وي یو بعضې موټران چې دي هغه د کمپنۍ نه دغه شیشې توري دي نو په دغه کسان نشي کولی چې د تورو شیشو څخه چې یعنی جواز یې نه وي اخیستی د استفاده ترې وکړي د حکم په اساس باندې هغه کسان چې د تورو شیشو څخه استفاده کړي هغه فرض مثال لوړ رتبه اماراتي کسان دي او تجاران دي چې هغه به خپل شرایط لري او نور څوک حق نه لري چې بدون د قانوني جواز څخه چې هغه شرایطو باندې نه وي برابر د تورو شیشو څخه استفاده وکړي البته یوه موضوع چې موږ ډېر وخت د دوی سره په مشکل کې هم یو او عام هیوادوال او مجاهدین او دغه د دوی خبرې نه آګاه نه دي هغوی ته چې کله موږ په چک پوینټ باندې یوه خبره کوو چې د موټر شیشې دي په حکم کې راغلي دي چې د 20 څخه تر 23% پورې کولی شي چې هغه خلک د تورو شیشو څخه استفاده وکړي که فیصدي لوړېږي هغوی باید بیا جواز ورته واخلي هغه موټر چې شیشې د کمپنۍ نه تورې دي هغوی د یو جواز ورته واخلي او یا د داسې وکړي چې شیشې دې تبدیل کړي چې په آینده کې بیا نه د دوی دپاره مشکل وي او نه به موږ د مشکل سره د ډایاک عمومي مدیریت زیاتوي چې د تورو شیشو د جوازونو لګښت د سلنې په اساس ټاکل کیږي چې له 10 سلنې څخه پیل او تر 100 سلنې پورې وي د مثال په توګه په یوه شیشه باندې د 100 سلنې تورو شیشو لپاره 1000 افغانۍ لګښت راځي د تورو شیشو د جواز لګښت خو چې دی هغه فیصدي ده یعنی فرض مثال یو کس د یو موټر دپاره د 50 شیشو جواز خلي تعداد یې دی او د هغو فیصدي ده یعنی 10% کې چې ده په یوه شیشه باندې 3000 روپۍ دي او که 50% تورې وي 15000 روپۍ دي د کال او د یوې شیشې که 80% یې تورې وي 8000 روپۍ به ورکوي او که 100% کې وي په یوه شیشه باندې به 10000 روپۍ د کال دی دولت ته هغه تولید مالیه یاد مدیریت تر دې مهاله 2000 موټرو ته د تورو شیشو جوازونه ورکړي او دا پروسه هم په ټول هیواد کې دوام د تورو شیشو جوازونه چې دي په هغه کې دولتي موټر هم شامل دي
او د شخصي خلکو موټر هم شامل دي. 1450 په تعداد باندې موږ دولتي موټرونو ته چې هغه یعنی هغه کوم شرایط چې دي چې وزیر صاحبان دي او والی صاحبان دي او د ولایتونو والیانو معاون صاحبان دي او د مستقله اداره رئیسان دي قاضي صاحبان دي دغه کې شامل دي. هغه ته موږ 1450 د ولایت امنیه کماندانان کې شامل دي. 1450 موټر ته دولتي موټر ته موږ جوازونه ورکړي او 1519 شخصي کسانو ته چې په کې تجاران دي او قومي مخاور دي مجاهدین پخوانی مجاهدین هغه دي هب کې شامل دي. هغه ته موږ در تعداد هغه ورکړي دي جوازونه او چې مجموعه 2000 موټر ته موږ د تور شیشو جوازونه ورکړي. بلخوا د ډایاک د انحلال مدیریت وایي چې د کابل ښار په بېلابېلو برخو کې د تور شیشو په تړاو عملیات دغه مدیریت ټینګار کوي چې د هغو کسانو په وړاندې به جدي اقدامات وشي چې پرته له جواز څخه د تور شیشو موټر ورسي. نو زموږ مربوط خو د تور شیشو جوازونه چې موږ ورته توجیه کوو هر څوک کولی شي چې پر شرایطو برابر کسان یې راشي د تور شیشو د جواز لپاره مراجعه وکړي. موږ هغو ته جوازونه ورکوو. د تور شیشو طرز العمل و لایحه وظایف دا رقم ده چې باید دی اوله پیره هغه کسان چې د شرکت جواز ولري هغه راشي موږ ته مراجعه وکړي. د هغه څه وروسته دوی ته د تور شیشو جواز ورکول کېدلی شي. د یوې شیشې دپاره تقریبا که 50 پیسه د 15,000 افغانۍ داخلیږي باره نو د شیشې پر سر باندې داسې حساب ورته کېدلی شي. نو هر هغه کس چې وغواړي تورې شیشې په ښار کې وګرځوي د موټر کې باید هغه مراجعه وکړي د انحلال مدیریت ته چې د تورې شیشو جواز د لاسه کړي. موږ د تورې شیشو جواز ورکوو. نن د دې دپاره راوتلي یو تر څو هغه کسان چې غیر قانوني تورې شیشې په موټرو کې ګرځوي هغه شیشې سپینې کړو. په پایله کې هغه کسان چې غواړي د تورې شیشو موټر وکاروي باید د کورنیو چارو وزارت د ډایاک له مدیریت څخه قانوني جواز ترلاسه کړي. د جواز نه درلودلو په صورت کې به له قانوني چلند سره مخ شي. د دې موټر شیشه سپینه کوي هغه مولوي صاحب د جواز نه لري د مونږ په کور کې پاتې دی. د ده سره خبرې دي ورور سره هغه پاتې ده چې وګوره. تور شیشه جواز دي شي هغه پورته وخت په لفت کړه هغه خو د سره پارک لري هغه بیا وخله اوس یې د شیشه سپینه کې دا دی وخله یا ته دغه دا نه دی دا دوم شیشه ور سپینه کې طرز العمل داسې دی چې د پلار سلا زوی نشي ګرځولی ده چې د پلار سلا زوی نشي ګرځولی د ورور سلا ورور نشي ګرځولی باید هغه شخص چې د چا په نامه دا کاټ هغه ته باید پرچه ورکول شي. موټر یې بغل ته که چې شاته خلکو ته بیربورډ جوړېږي دا ته اجازه ورکړه. سلام علیکم ورحمت الله. ستړي مه شئ. بخیر یاست؟ وارده اسلحه لرئ؟ ځئ بخیر لاړ شئ. هی نه ورکه شی نشته. خیر جوړې د تور شیشو جواز هم راکوي او د زیرې د ګشت هم شی درکو د تور شیشو د ګشت جواز او د زیرې. خیر تور خیرت اسلحه لرئ؟ نه ولا اسلحه نه لرو. موټر د شیشه دې څنګه ده؟ دا ټیټه کله. سلام علیکم. ستړی مه شئ. خیر یې؟
د تورې شیشه سم جواز ورته واخلئ وروره دا خو نه دی داسې جواز د دیپو چې کوم جوازونه ورکوي هغه ورته واخلئ صحیح ده ورته راکړه دا تاریخ یې زه وګورم صحیح ده سمه ده سمه هغه ورته واخلئ ځای په خیر لاړ شي